سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سه. افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ د 3 شل اوریزو لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان اماراتو لوبډلې ته په 4 ویکټو په توپیر ستره ماتې ورکړله او سیریز هم په خپل نامه کوي. د متحده عربي اماراتو لوبډلې په دغه لوبه کې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پریکړه وکړله. په ټاکل شویو 10 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې جوړ کړلې، چې افغانستان لوبډلې په 19 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپ اچونه وکړله. نوین الحق 4 لوبغاړي وسوځول، قیس احمد 3 لوبغاړي وسوځل، عظمت الله عمرزي بیا 2 لوبغاړي وسوځوله. د 128 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپونه وکړله. حضرت الله زازي تر ټولو زیاتې منډې جوړ کړلې چې 14 منډې جوړ کړلې. ترڅنګ یې نجیب الله زدران هم ناسوځېدلي 28 منډې جوړ کړلې. لوبډلمشر ابراهیم زدران بیا 23 منډې جوړ کړلې. رحمان الله ګربز 60 منډې جوړ کړلې. داسې عظمت الله عمرزي هم ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې 14 منډې جوړې کړلې. د اماراتو لوبډلې لپاره محمد وسیم 28 منډې جوړ کړلې. علي نصیر 21 منډې جوړ کړلې. جواد الله 14 منډې جوړ کړلې. د افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ د 3 شل اوریزو لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او دویمه لوبه متحده عربي اماراتو لوبډلې وګټله، خو دریمه لوبه کې بیا افغانستان متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. د افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ په وروستۍ شل اوریزو لوبه کې ابراهیم زدران لوبډلمشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، حضرت الله زازي، عظمت الله عمرزي، محمد نبي عیسی خیل، نجیب الله زدران، درویش رسولي، شرف الدین اشرف، قیس احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقي ولوبېدله. په دغه 3 شل اوریزو لومړۍ لوبه کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله چې په 50 بالونو باندې 100 منډې جوړ کړلې، چې دا په شل اوریزو لوبو کې لومړۍ سلیزه وه. تر دې وړاندې افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ 2 ورځنۍ تمریناتي سیالۍ هم وسولې چې دواړې لوبې افغانستان وګټلې. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.